د خوب په وخت کې دعا. حدیث نه معلومیږي چې د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې کله به خپلې بسترې ته راته نو ښي لاس به د ښي اننګي د لاندې کېښوده او دا دعا به فرمایله: اللهم بسمك اموت واحیا. اللهم بسمك اموت واحیا. نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده چې د خوب په وخت کې سړی دا دعا وایي. اگر که د خوب په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډیر زیات اذکار نقل دي، خو موږ به ان شاء الله تعالی آسانه بیانو دې دپاره چې د عام مؤمنانو ورونو دپاره فایده شي. اللهم بسمك اموت واحیا. اللهم بسمك اموت، اموتو بنوي، اموت واحیا واحیا.